سلامونه، تاسو نړۍ ټي وي ګورئ. موضوع ده ډپریشن یا ژور خفګان څه ته وایي. لیکنه نګین کارګر. هغه وخت د ژور خفګان علایم ښکاره کیږي کله چې یو کس د یو یا 2 ورځو لپاره خفه نه اوسي، بلکې په متواتر ډول د 2 اونیو یا زیاتره وخت لپاره خفګان ولري، یا هغه د علاقې وړ کارونه چې کول هغه ته نور علاقه ونه لري. لکه د یو چا کرکټ لوبه زیاته خوښېده او اوس ورته اصلا زړه نه ښه کوي چې دا لوبه وکړي. د تحرک کموالی، په وزن کې زیاتوالی یا کموالی، د خوراک غیر مناسب ډول زیات یا کم. کله کله خلک د اشتها زیاتوالی لري چې زیاتره خواږه شیان خوري، یا د اشتها کموالی چې پخلی یا خوراک سره علاقه نه وي. کله کله بېخوبي باعث کیږي، یا ځینې کسان زیات خوب کوي او بیا هم خوب پوره نه وي او بې انرژي وي، او یا ډیر بې حرکته یا ډیر متحرکه او نارامه اوسېدل. د غلطي احساس درلودل یا د یو پښیمانۍ احساس، د یو موضوع لپاره نه بلکې یو دوامدار احساس. همدارنګه نور علایم لکه د اجتماع څخه پرهیز کول او په انزوا کې اوسېدل. ځینې کسان چې ډپریشن لري هغوی زیاتره وخت خفه نه وي، بلکې ډیر حساس وي او په یو کوچنۍ خبره ډیر احساساتي کیږي او یا قهر ورځي. فزیولوژیک عامل یې د جنسي اړیکو نه خوښول او یا بې علاقګي ده، او یا ځینې کسان ډیر احساساتي او ژړغوني وي. همدارنګه ځینې کسان د تمرکز اختلال لري او یا تصمیم نشي نیولی، یا د حافظې کمزوري لري، او همدارنګه فکر کوي چې څرنګه خپل ځان زیانمن کړي، یا کله کله کوښښ کوي چې ځان وژنه وکړي. ضرور نه ده چې هر یو کس دا ټول علایم ولري. هغه وخت چې څوک دغه علایم د یوې اوږدې مودې لپاره یعنې د څو اونیو او میاشتو څخه ولري، نو دغه ته موږ ډپریشن ویلی شو. دا هغه علایم دي چې په ورځنیو فعالیتونو اثر کوي. اکثرا خلک چې د ژور خفګان سره مخامخ وي هغوی مضطرب هم وي، او نور فزیکي دردونه لکه د غاړې او یا عضلاتو دردونه هم درلودلی شي. د نارینه په پرتله ډپریشن په ښځو کې زیات وي. کومه ډله خلک د ژور خفګان سره مخامخ کیدای شي؟ څوک چې په کورنۍ کې کوم غړی ژور خفګان ولري، مثلا چې دغه کورنۍ غړي ته د اولي درجې قریب ویل کیږي، لکه کور کې پلار، نو د دې کسانو د ډپریشن سره مخامخ کیدل 3 تر 4 ځله د نورو په پرتله زیات وي. دا یې ارثي عوامل دي او همدارنګه د چاپیریال اغیزه هم وي. دا چې څومره اغیزه ارثي وي او څومره د چاپیریال دا معلومه نه ده. یا کوم کس چې خپل عزیز له لاسه ورکړی وي، لکه اولاد، میړه، او یا ډیر ترې جلا شوی وي، یا کورنۍ تاوتریخوالي سره یې وخت تیر کړی وي. هغه کسان چې د تروما څخه تیر شوي وي یا شاک څخه تیر شوي وي، یا په ژوند کې لوی تغییرات ناڅاپي راغلی وي. همدارنګه غربت، مسافري او یوازیتوب کولی شي د ژور خفګان سبب وګرځي. دغه ټول پورتني عواملو په نظر کې نیولو سره اوس موږ کولی شو چې د دغه ماډل یا نقشې په اساس بهتره پوه شو چې ژور خفګان یعنې څه. فکر وکړئ چې په یوه دایره کې 4 مستطیل موجود دي. هر مستطیل د دایرې په ایکس وای محور کې دی. هر یو یې د یو جلا احساس لپاره ځانګړی شوی دی. مثلا د ایکس په محور کې مثبت خواته عادت او منفي خواته فزیولوژیکي عوامل دي، او د وای په محور کې افکار او د منفي خواته احساساتو مستطیل دی. تاسو کولی شئ دغه 4 مستطیل د یو بل سره د 2 طرفو تیر په واسطه وصل کړئ او دایره د یو حالت په نامه ونوموئ. مثلا دا حالت دی چې تاسو ته یو ورځ ویل کیږي چې سر د دغې میاشتې څخه تاسې دغه کار ته مه راځئ ځکه نوره بودیجه نشته او تاسې د کار څخه وویستل شئ. دا شو حالت. په داسې حالت کې ستاسې فکر کې څه تیریږي؟ رفتار مو څنګه وي؟ لکه قهر، ناامیدي، ویره، پښیماني، یعنې ټول احساسات د منفي احساساتو وي، او اعصاب نارامه وي، او تیر شوي حوادث مو ذهن ته راځي. په فزیکي حالت کې هم اثر کوي، لکه د نس درد، اسهال، د عضلاتو شخي، بېخوبي، او دا هم ستاسو په رفتار او احساساتو کې اثر کوي. همداسې تاسې ټوله ورځ هیڅ نه کوئ او کور کې پاتې کیږئ. خپل ورځنی مهالویش په مخ نه بیایئ، په ځان پام نه ساتئ، او ځان درته یو غلط انسان ښکاري او بې انرژي حالت سره مخامخ کیږئ، یعنې یو منفي فکر مو ذهن کې تاویږي. ډپریشن یا ژور خفګان څنګه تداوي کیږي؟ ښه خبره دا ده چې ډپریشن یا ژور خفګان تداوي لري، او دا ثبت شوي تجربو په اساس 3 ډوله تداوي ده: فارماکوتراپي یا دارو اخیستل، او رواني تراپي لکه CBT یا کانیټیو بیهیویرال تراپي، او انټرپرسونل تراپي یا EPT. CBT ډیره موثره ده، خو بعضې کسانو ته
او همدارنګه EPT چې خپل مخصوص موضوعات لري او پرې غور کیږي. خو کله کله د شرم او یا د ناروغۍ پټول د سبب ګرځي چې ناروغ سم تداوی نشي یا د مرض عوارض سم بررسي او تشخیص نشي او یا هم د اوږدمهاله تداوی او لګښت له کبله دا تداوی نشي. خو ښه خبره دا ده چې د CBT او EPT ځینې مؤثره ټکي ناروغ خپله عملي کولی شي او د کورنۍ د غړو په مرسته. CBT په 85% کسانو کې مؤثره واقع کیږي او دا تداوی د راتلونکي دورو په وړاندې شخص بچ کولی شي. په دغه میتود کې د اوسمهاله مشکلاتو په هکله ډیر زیر کیږي او د تیر شویو تاریخچو څخه تیریږي. خو د دې لپاره باید کوښښ وشي دا لنډمهاله تداوی ده او که چا د ډېرې اوږدې مودې لپاره کړې وي نو غلطه ده او د ډېر پرمختللي ډپریشن لپاره نه ده. مثلا په پورتني موډل کې که موږ په یو مستطیل کې یو مثبت تغییر راولو، دغه مثبت تغییر په نورو مستطیلونو کې چې په دغه دایره کې موجود دي اثر کوي. د دې لپاره چې وکولی شو خپل خفګان کم کړو نو دا ټکي باید پام کې ونیسو. لومړی باید دا زده کړو چې ژور خفګان څه دی، څنګه رامنځته کیږي، ولې رامنځته کیږي، چې دا مو په پورتنیو معلوماتو کې وموندل. بیا پوه شو چې څنګه کولی شو چې خپل خفګان ورسره کم کړو او بیا چې ما هغه څه زده کړل چې په خپل ورځني ژوند کې څنګه عملي کړو او څنګه خپل ژوند څخه د خفګان په ځای خوند واخلو. بل قدم کې باید خپل رفتار ته تغییر ورکړو لکه څرنګه چې په موډل کې دی، ځکه د هر څه په وړاندې زموږ رفتار په ټوله حلقې اغیزه اچوي. ځکه خپل رفتار ته تغییر ورکول د افکارو د تغییر سره سمون خوري او افکار بدلوي. ځکه کله چې څوک خفګان ولري هغوی هغه کارونه نه کوي کوم چې د دوی روغتیا لپاره ګټور دي. نو ځکه یو پلان جوړول چې څرنګه خپل رفتار د حالاتو په وړاندې بدل کړو او یو مهالویش ځان ته جوړ کړو، مهمه برخه یې د ځان پاملرنه او ورځنی مهالویش دی. که دغه پروسه شروع شي نو په نورو هم اغیزه کوي. کله چې په ژور خفګان کې فعالیت کم کړو لکه سپورت یا خپل دوستان نه لیدل او یا په انزوا کې اوسېدل، د دې څخه مخنیوی کوو. مهمه دا ده چې د خپل ځان څخه شروع کړو، د خپل خوراک او خوب خیال وساتو. کرکټ مو خوښیږي هغه لوبه وکړئ یا فوټبال یا ګلدوزي، رسامي او نور فعالیتونه وکړئ. څرنګه خپل رفتار بدلولی شو؟ په خپل رفتار کې یو یا دوه موضوعات خوښ کړئ چې مشخص، واقعي او په مهالویش برابر وي. مثلا هر سهار منظم اوسېدل، سپورت کول او دا ورځني کارونه په مهالویش په مخ بیول، په وخت ډوډۍ خوړل او داسې عام ورځني کارونه. که تاسې خپل مهالویش سرته ورسوئ تاسې به د بریا خوشحالۍ احساس وکړئ او که سرته ونه رسیږي نو تاسې قهر، پښیماني او غضب سره مخ کیږئ. نو دې کې تاسو کوم یو خوښوئ؟ هر څوک کولی شي چې په منفي افکارو کې ښکیل شي، خو کله چې د خفګان سره مخ شي دغه منفي افکار چې پورته ذکر شوي دي ډیره غلبه کوي او همدا منفي افکار دي چې خفګان پرمختللی کوي او دا افکار په هر چا کې فرق کوي. خو یو مشخص ګډ خواص دا دی چې دوی د ځان په هکله منفي خیال لري او په خپلې پیاوړتیا شک کوي. حال دا چې دوی په خپل کار کې بریالي وي او نورو ته یو پیاوړی شخص ښکاري، یا هم ځینې د نورو په هکله منفي فکر لري او د ژوند هر اړخ ورته منفي ښکاري. همدارنګه د راتلونکي په اړه منفي فکر لري او داسې کسان چې سملاسي منفي افکارو کې بوخت وي تمرکز هم په هره منفي خبره کوي. د دغه افکارو د له منځه وړلو لپاره باید کلمه وکارول شي، لکه وویل شي زه باید دا کار په ښه توګه پر مخ بوځم، زه باید خپل خوب سم کړم، زه باید کتاب ولولم، زه باید دغه کارونه سرته ورسوم. د ځان په هکله منفي خبرې بندې کړئ او خپلو منفي افکارو لپاره یو روحي فلټر جوړ کړئ. مثلا کله چې ستاسې فکر منفي اړخ ته ځي تاسې په دې فکر وکړئ چې څه سبب شو او د خپلو احساساتو هغه پروسه ځان سره وسنجوئ او پوه شئ چې څه سبب شو داسې حالت تاسو ته راپېښ شو. څرنګه په خپلو منفي افکارو غالبېدی شو؟ په دې فکر وکړو چې که زه یو منفي خبره وکړم او چا باندې زه ډیر ګران اوسم، هغه به په دې هکله څه نظر لري. که یو زړه ته رانږدې کس زما په حالت کې وای نو ما به هغه ته څه ویل؟ آیا دغه منفي فکر همدې موقع کې ښه دی که نه؟ کومه بله مثبته لاره هم لري؟ نتیجه به یې څه وي؟ آیا زه یو فکر د حقیقت سره پرتله کوم؟ کیدای شي حقیقت بل څه اوسي. زه کوم شواهد لرم چې دغه فکر پرې ثبوت کړم او کوم شواهد لرم چې زما دغه فکر منفي کوي یا یې غلط ثابتوي؟ که زما په هکله یو څوک په حقیقت باور کوي نو د هغه عکس العمل په دې فکر سره څرنګه وي؟ آیا دا څه چې زه فکر کوم حقیقت لري؟ که لري نو د حقیقت لپاره
ثبوت ولې نشته؟ آیا زه یو عمومي فکر کوم او دا وایم چې کیدای شي داسې خبره تیره شوې وي؟ څومره زه په رښتینولي باور لرم، څومره ځله دغه فکر ماته یو رقم ځواب راکړی دی. هر ځل چې زه یو منفي فکر تکرار کړم د مقابل شخص عکس العمل ثابت وي یا مختلف. ښه فکر او مثبت فکر خپل عادت وګرځوو. څنګه؟ هر کله خپل منفي فکر د یو مثبت او اغیزمند فکر سره تبادله کړو. دا وخت نیسي خو ناشونی نه دی. په دې باید تمرین وشي چې څومره زیات تمرین وکړئ هغومره بریالي یاست. همدارنګه د مشکلاتو د حل لارې لپاره تاسې کولی شئ نورې مثبتې د حل لارې ولټوئ او په خفګان غالب شئ. تل باید خپل خفګان په هکله خبرې وکړئ یا ډاکټر ته لاړ شئ. که خبرې ونه کړئ ستاسې وضعیت نور هم کړکېچن کیږي. که کورنۍ کې مو څوک په خفګان اخته وي مرسته ورسره وکړئ. خبرې وکړئ، ورته ډاډ ورکړئ چې هر څه به سم شي. یوه لاره چې اکثره ډاکټران یې مذهبي ټولنو کې توصیه کوي دعا او عبادت دی. د طبیعت او د خلقت نظاره ده چې انسان ته ډیر قوت وربخي او راتلونکي ته یې امید ورکوي. کله کله سهار وختي لمر خاته ته ځیر شئ چې څه حکمت پکې دی. د لمر ناستې سره یې توپیر څه دی؟ پرته له هر شک او تردید په بندګانو او حالاتو په پوره اخلاص خپل رب یاد ساتئ. د انټي ډپریسنټ د کار او فعالیت د کتاب 2015 څخه چې بلکسر او پیټرسن لیکلی دی. دا و د ډپریشن موضوع چې ما صفی الله محمودي وړاندې کړه. د نورو ویډیوګانو لپاره دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ساینس په اړه معلومات ترلاسه کړئ.